السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. ملګرو، نوي ویډیو کې درته هرکلی وایم. ملګرو، ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د صوابۍ سره تعلق لرونکی ماشوم د 15 کالو ماشوم دی، نن سبا یې نامعلومه کسانو قتل کړ، ډېر په بېدردۍ سره، او د قتل کېدو نه بعد یې بیا په یو ویرانه کې وغورځولو. نو ملګرو، دا یې څنګه قتل کو او ولې یې قتل کو او د ده مور او پلار د قتل کېدو باره کې څه وایي. ملګرو، مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ، مکمل معلومات ترنه حاصل کړئ. ملګرو، دې نه ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په چینل نوي وئ نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي. ملګري، څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د صوابۍ سره تعلق لرونکی محمد علي چې د 15 کالو هلک دی، نن سبا یې ډېر په بېدردۍ سره قتل کړلی شو او د قتل کېدو نه بعد یې بیا یو ویران ځنګل غونې کې وغورځولو. آیا نو بیا چې کله تفتیش وشو او مور او پلار یې سکول ته لاړو چې زموږ بچی خو سکول ته راغلی او نو د سکول ماسترانو ورته چې تا بچی د سهار نه د سکول ته نه دی راغلی. د هغې نه بعد بیا پولیس باندې راپورټ ولیکلو او پولیس چې کله انویسټیګیشن وکړو او د هغې نه بعد دا ظاهره شوه چې د یو ماشوم لاش میلاو شو د یو غره کې، چې پکې غره کې دا قتل کړلی شوی و. د هغې نه بعد یې هلته غورځولی و. نو پولیس هغه لاش راوړو او مور او پلار ته یې په حواله کړو. نو مور او پلار یې دا ظاهره کړي چې زموږ د چا سره هېڅ قسمه دښمني یا په پارټي پوله باندې هېڅ قسمه لانجه نه وه، نو دا زموږ سره دومره زیاتی څنګه وشو. او پولیس هم ورته دا یقیني هغه ورکړي دی چې زموږ به تاسو دښمنان زر تر زره مخې ته راولو چې د تاسو سره دومره ظلم او زیاتی چا وکړو. ملګرو، تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښه شوي. نورې حقیقي ویډیوګانو دپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. وسلام.